درنو دوستانو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. همدا مهال تاسو ګوري افغان ټایپس چینل چې زه زاهد تاسو درنو حضور ته د افغان ټایپس چینل معلومات در وړاندې کوم. درنو دوستانو تاسو به په سوشل میډیا یا په انټرنیټي نړۍ کې تاسو ته دا خبره واضح شوې وي چې ډونالډ ټرمپ د ټویټر مشر ته کومه ګیله کړې ده او د څه په باره کې ورته ګیله کړې ده. نو د ویډیو شروع کېدلو څخه مخکې د زموږ چینل مو که نوي سبسکرایب کړي سبسکرایب کړي او سره څنګ د ګنټۍ نشان هم وهئ. نو راځو درنو دوستانو د ډونالډ ټرمپ ګیله چې د ټویټر مشر جیک ډروس ته یې ګیله کړې او په دې ګیله کې ډونالډ ټرمپ د ټویټر مشر ته څه ویلي. د ټویټر مشر ته د امریکا د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ ګیله داسې ده وایي چې زما ټویټر قصداً فالوورز کموي او مینوال یې ډېر دي. ټرمپ وایي د ځینو اشاره چې اوباما ته هم ده تر نوموړي ډېر فالوورز لري او د اوباما فالوورز 105 میلیونه دي. اوباما د امریکې مخکینی ولسمشر او ټرمپ فالوورز 49 میلیونه دي چې همدا اوس یې هم تاسو زموږ په ویډیو کې کتلی شئ. 950 میلیونه و اعشاریه 8 میلیونه د اوباما فالوورز دي. نو دا د ټرمپ ګیله وه د ټویټر د مشر څخه او له هغه څخه یې غوښتنه کړې ده چې زما فالوورز دې نه کموي او په ما پورې د مسخرې نه وي. نو دغه د ټرمپ ګیله وه. نو دوستانو که ویډیو مو خوښه شوې لایک کړئ او د سره شیر یې کړئ. مننه.